اوس نه چې شروع د باندې وکم والله چې ګوره زما څه صبر نشتی زما صبر ختم شوی څلوېښت ورځې ما را جنګ کاوه دا نور احساس ولې غلی وه چې خلکو وی چې دوله بي ام ډبلیو واغستو له دیو یا السلام علیکم ملګرو یو 15 شپږ غنټې وړاندې ما یو ویډیو شیر کړ ډېره زیاته وایرل شو کوشش به کوئ چې دا ویډیو راسره پوره ګورئ د نور احساس او د سید ولی شاه چې کوم د غوبل روان دی دغه ټول نچوړ د دغه مورل د دې اخري اینډ چې کوم دی هم په دې ویډیو کې سره شیر کوم هغه په سوجه باندې دي ته وایي چې یاره مطلب ته زما بستانه به خپله ښځه جوړوم او دا چل به وکړم او دا چل به وکړم او داسې به وکړم او د عزیشان باندې به ډز وکړم مختلف قسمه خبرې چې کوم دی وشوې هغه ویډیو به هم کتلې وي نو کله چې ما خپله ویډیو اپلوډ کړه د هغې نه پس چې کوم دی سید ولی شاه ما سره حقیقت بالکل شیر کړو چې یاره په څه وجې باندې ما دا ویډیو کړې ده د ټول نه بیا چې کوم دی تاسو د سید ولی شاه دا وایس در باندې اورم چې یاره دی په څه وجې باندې لکه یعنې ما ترې تپوس وکړو چې یاره ستا مطلب دا دی ستا خیال څه ویره په کوم خیال باندې دا ویډیو کړې وه آیا واقعي ستا د نور احساس سره مطلب دا دی مینه محبت دی ستاسو تعلق دی نو د هغه دا وایس واورئ بیا سره زه د حقیقت شیر کوم چې یاره ګناه چاته دی دا ویډیو به راسره پوره ګورئ ډېره ډېره به شیر کوئ دا ما اخري ویډیو هم په دې ټاپک باندې او انشاءالله ټوټل چې څه ثبوتونه دي هم په دې کې در سره شیر کوم ګوره داسې چل دی که نه زه تا ته دا وایم زه مجبوره شوی وم ما چې څه کړي د مجبورۍ نه کړي خلکو دا ویلو چې ده د نور احساس په سر خپله نکاح کړي ښځه پرېږده صحیح ده او بیا نور احساس په سر باندې موږ ننګ کړی چې دا یو پښتنه ده یو غیرتي پښتنه ده او دا نور احساس نه وه زما ویډیو هم زه تا ته درلېږلی شم زما ثبوت شی چې په دې کې اسماء اخلاص او نور احساس ما دواړه یاد کړو بیا چې کله زه تنګ شوم ګوره یوه ورځ نه شوه دوه نه شوه 2 میاشتې دا جنګ وشو دا یوه ورځ راننه چې دوی وویل چې زما د څه خبرې نه دي شوي زه دا نه پېژنم دې ته دا حق و دا د دې په لمن هم داغ و زما په لمن هم داغ و اوس که دا ګیلې کوي او کار څه کوي زه تنګ شوی یم زه داسې تنګ شوم چې ما ته هر طرف ته مشکله سوه شوه ته زما ورور او زه تا ته ویډیو هم درلېږم او ویډیو واوره صحیح ده او ویډیو واوره کتی شي هغه دا وایس به هم کتلی وي چې یاره زما سره رابطه وشوه ما ترې تپوس وکړو چې یاره په څه وجه باندې مثال په طور باندې تا دومره یو جینۍ بدنامې ده یا حقیقت دی یا مطلب ما ستا نه پیسې خوړلې څه وجه به کیدی شي دغه وایس والا تاسو اورید چې یاره زه مجبوره شوم د ده مجبوري څه ده د نن نه 40 ورځې وړاندې یا میاشتې یوه نیمه وړاندې چې کوم دی د یو ویډیو کړې وه هغه هم په دې سایډ سکرین باندې تاسو وینئ چې دغه ویډیو دی پکې لایف راغلی 47 منټه د ده په پیج باندې پرته ده دغه دسمبر 20 دی که وغیره دغه څه چې 13 کال غالبا یو 2 میاشتې به زه ووایم چې کېږي نو دا د یو ویډیو کړی په دې کې د سپورټ کړی د نور احساس ورسره د اسماء اخلاص کومه چې شاعره د درګۍ پلی ده د هغې نه مطلب خلکو یو تمنیل راواغېست جوړ کړو چې یاره د سید ولی شاه او د نور احساس خپلو کې یارانه شوه او دوی مطلب دا دی د دوی یارانه روانه ده او ده پسې خپله نکاح کړې ښځه پرېښوده د یوټوبرانو یعنې د خلکو په سید ولی شاه باندې یو تهمت ولګو بیا ورته دې غریب بچه ته ډېر ویلي یاره دې وایس کې به تاسو اورېدلي هم وي چې ما ورته بار بار وي چې یاره ته پلیز لایف راشه لکه دا څنګه چې اوس لایف راغلی ده او لګیا د زما ویډیو منشن کړې ده نور هغه په لیپټاپ کې ګرځي اوس لایف راله کله چې اوبه د ورخه تېرې شوې کله چې اوبه په منګي راواغوښتې او مطلب دا دی هر څه یې څښا کړه اوس لایف راله اوس به زه وایم چې هېڅ ضرورت نشته د دې د لایف ته راتلو نو دا دغه ویډیو ملګرو چې یاره ده ورته ویلي چې یاره زما نه زما خاندان خفه دی ما سره ما ته مسلې دي د کور د طرفه که ته چې ته لږ لایف راشي او دا خبره وکړو چې یاره زه دا سید ولی شاه نه پېژنم دا سید ولی شاه وایي چې یاره دا د نور احساس ته ما د نن 40 ورځې وړاندې دا مینتونه وکړو چې یاره ته راشه ما چې کومه ویډیو په تا پسې کړې د هغې نه وروسته ما پسې ډېرې خبرې روانې دي په سوشل میډیا چې یاره سید ولی شاه خپله پاکستاني نکاح کړي پښتنه ښځه چې کوم دی پرېښې ده نور احساس لی بي ام ډبلو واغست کروله واغسته مختلف قسمه خبرې پکې چې کوم دی وشوې نو دې غریبو ته مینتونه کول خو چونکې نور احساس میډم پې هېڅ غوږ نه ګرو نو بیا د مجبورن راغی اوس د دغه مجبوري هم زه تاسو ته لکه مثال په طور دا به دله مثال درکړم ټیک شو لکه مثال زما د طاهر خان صاحب سره کار دی دا دله مثال در کومه ښه جي او هغه ما له سره ریپلای څه نه راکوي او زه دې ډایرکټ بس بیا راشم مجبوره دي شم چې ما ته دومره غټه مسله ده چې یاره د هغه دا ریپلای ما لا راکول ضروري دي په دغه ټایم باندې او هغه ما له ریپلای نه کړل زه به کوشش بیا څه کوم بیا خامخا یو سړی چې کوم دی لکه تاسو له زه مثال در کومه دا غل چې کله غلا کوي دا د مستۍ نه کوي کله چې یو کس مثال په طور باندې ډاکا چې دا د مستۍ نه اچوي غربت پې زور وکړي نو په ده باندې چې کوم دی مجبوري ډېر زیات راغستی دی نو لکه چې زه بیا زر ویډیو کوم چې طاهر خان مانه 2 لک روپۍ وخلي او اخوا دېخوا مختلف قسمه هغه ویډیو وایرل شي او په دغه وجه بیا طاهر خان ډایرکټ لایف راشي چې هلکه زه خو دا لږ نه پېژنم او ما ورته د نن یو څو ورځې لکه مثال په طور باندې میسیجونه مخکې هم کړي دا مې ستاسو له اګزامپل در کړو ښه چې داسې نه چې اوس د دې نه بله یو لوبه جوړه شي نو راځو خپل ویډیو له اوس چې کوم نور احساس راغلی د لایف او زما په ویډیو باندې ریکشن کوي نو راځي د دې د ریکشن وګورئ چې دا څه وایي اوس ګوره وروره زه راځم په سوشل میډیا باندې
زما په ژوند کې به بلها خلک وي. زما به د سوشل ورکرانو سره واسطه راځي، زما به د شاعرانو سره واسطه راځي، زما به د سینګرانو سره واسطه راځي. ته څوک یې چې ته راځې زما په ژوند کې ګوتې وهې؟ او دا بل خو زه دا خو مینټل شو دی. خلک وایي د دماغي حالات خراب دي، دی چې دا داسې دا بکواس کوي چې لکه نوره به زم. زه ټیک د ملګرو دغه ویډیو به تاسو کتلي ده، هم ډېره زیاته وایرل چې زما په دې ویډیو باندې دې کوم ریاکشن کړی دی مثال په تور لګیا دی چې یاره ما ته و چې ستا په هر څه کې کار وي او دا سید ولي شاه خو زه مینټل دی، اوس مینټل شو چې کله ورته دننه 40 ورځې وړاندې میسیجونه دا کړي چې یاره زما په حق یو ویډیو وکړه او څه ویډیو وکړه چې یاره صرف دغه دومره ووایه چې دی زه نه پېژنم نو سره زما تعلق شته، نو دا به زما د خاندان لپاره یو ثبوت شي او هغه زما خاندان به هم په ځای شي او زه به هم دلته خپل کار روزګار کوم. مثال په تور دا خلک به هم د دې خبرې نه قلار شي. نو چې دې ته پته ولګېدل که ما څنګه ووایي چې یاره اوبه په بانګي راوختې یا هغه اوبه ډېرې توی شوې، هغه ډېر شی متلونه دي. دا اوس لایف راله، اوس خو زه تا ته دا وایم چې یاره هېڅ ضرورت نشته ستا د لایف د راتلو. او دا پیغام بله دا چې کوم خبره ما کړې ده چې یاره سید ولی شاه دپاره چې یاره دا ازادې جنۍ ده مثال په طور باندې دا ازاده ګرځي، نو دا خو ما په دغه نیت په دغه ترو باندې کړی و چې یاره مثال په طور باندې دا به خامخا به ګرځي، لکه مثال په طور دا به بل ته چا سره هم شاعرۍ له تلل، که د زیشان سره لاړه یا د بل چا سره داسې لاړه، نو خو لازم خبره ده چې یاره د چا سره به خامخا چې کوم دی تله. نو ملګرو دا ویډیو سره ډېره شیر کې دا ورسوي سید ولی شاه ته دغه نور احساس ته چې یاره مثال په طور باندې د ویډیو ایډ او نچوړ چې کوم دی دا دی چې یاره انشاءالله به دې ټاپک باندې به بله داسې څه ویډیو بیا نه راځي. دا دغه آخري ویډیو اوس تاسو ما ته وایي چې یاره مثال په طور باندې به د دې دواړو کې چې کوم دی ګناهګار پکې کم یو دی. مثال په طور باندې لکه هغه وایي چې یاره ما ورته د نن 40 ورځې وړاندې دنیا میسیجونه کالونه کړي دي، ټول ثبوتونه وایي ما سره شته او کیدای شي انشاءالله دا هلک ډېر څوک شي بیا هغه ثبوتونه هم چې کوم دی راښکاره کړي، نو په هغې باندې کیدای شي چې درېیمه ویډیو بیا اخرنی ټاپک به هغه وي چې یاره صرف په یو پوسټ وکړم چې یاره دا وګورئ دغه چې کوم ثبوتونه وو دغه هلک هغه هم ستاسو سره شیر کړو. نو بهرحال ګناه په دې کې دغه جنۍ ته دی چې یاره دې په ټیم باندې لایف راغلی او دا په ټیم باندې دې دا خبره کړې، نو هغه ته به دومره مسله چې کوم دی نه جوړېده. نو ملګرو ستاسو د کمنټس په انتظار چې یاره اوس څوک په حقه دی. د ویډیو د کتلو ډېره زیاته مننه، ویډیو سره ډېره شیر کړئ. والسلام.